او مسلمان نن په دنیا کې په ازمایښونو کې او په تکالیفو کې مبتلا ده او قسمه قسم ازمایښونه دي او ابتلاګانې را باندې راغلي دي او امتحانات را باندې کله یو را دي او کله بل نو نام مسلمان چې ګوره هغه په تکالیفو کې مبتلا ده بالعموم عمومی طور سره د الله پاک جل جلاله د طرف نه په مسلمان باندې د تکالیفو لږ قطار جوړ شوی ده او مسلمان په ازمایښونو کې گرفتار شوی ده د دې وجه څه ده علماء کرام فرمائی د دې وجه زما استاد اعمالو نتیجه ده ما او تا د الله پاک جل جلاله د مبارک کلام نه اعراض کړی ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو نه مو اعراض کړی ده او هغې نه مخ مړولی ده او اغیارو پسې لګېدلی یو ځکه خو په تکالیفو کې مبتلا یو یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې تاسو به خامخا د مخکینو خلقو د هغوی د طریقو تابعداري کوئ ګز په ګزه زرا په زرا لیش په لیش باندې جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایل سیب د یهودو د نصاراو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل فمن نسوک یادم امد یادم کنا نن مسلمانو ګورا لباس کې د یهودو طریقه خپل کړی دا په ګیری کې د یهودو طریقه خپل کړی دا په وختو کې د يهوديانو طریقه خپل کړی دا په خوراک کې د يهوديانو طریقه خپل کړی دا په لباس کې او په مشروب کې د يهوديانو طریقه خپل کړی دا او معاذ الله په دې باندې فخر کوي ګوره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې تاسو به خامخا تابعداري کوئ د طریقو د هغې کسانو چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي زران بزراین شبرن بشبرن زران بزراین حتی کې روایت کې راځي کو چېرته هغوی مخکې د سمسري او د غاروي سوړي ته ننوتي دي تاسو به هم وایئ چې کاش مونږ هم دې ته ننوتې دې کې به یو کار وي د هغوی طریقه به وي تاسو به هم هغې سوړي ته ننوځئ یعنی دی هغوی طریقې به خپلوئ او سره د دې چې ما او تا ته خپل مبارک شریعت د لباس چل ښودلی ده د خوراک چل ښودلی ده د واده چل ښودلی ده د خفګان تېرولو چل ښودلی ده د دوو مسلمانانو په منځ کې د اصلاح کولو طریقې راته ښودلې ده د پیغمبر علیه السلام مبارک ژوند مبارک داسې نه ده چې هغې کې ما او تا ته یوه طریقه نه وي ښودلې د مالدارۍ طریقې راته ښودلې ده د بادشاهۍ طریقې راته ښودلې ده د غریبۍ طریقې راته ښودلې ده او ما او تا چا پسې روان یو رونو که د دې اعمالو نه مو توبه ونه ویستله والله چې عذابونه را روان دي حضرت مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه به فرمایل هغوی به چې کله بیان فرمایلو دا به وي چې ای خلکو کمو اعمالو کې چې لغې ګورې سم شي د اسمان والو ارادې درته سمې نه دي ګورې د اسمان والو ارادې درته سمې نه دي عذابونه به راشي ما او تاله پکار دي رونو چې کمو بدو اعمالو کې لګې یو ما ته ځان ښکاري تاسو ته ځان ښکاري چې زه د شریعت مبارک مخالفت کې څه لګې یم ته د شریعت مبارک مخالفت کې څه لګې تا ته ځان ښکاري او ما ته ځان ښکاري باید چې د دې نه توبه وباسو
او قسم د یوازې په توبې مو پرېږدي ګورې په بل مو څه پرېږدي هم نه ګورې که توبه مو ویستله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له چا چې د ګناه نه توبه وویستله داسې ده چې اړه ګناه یې کړې نه ده رڼو دې کې زمونږ اسلاف او اکابر چې تیر شوي دي هغوی ګورئ کله به چې ورته د ځان پته ولګېده چې زه په دې ګناه کې لګی یم زه په دې سزا کې لګی یم زه په دې جرم کې لګی یم بیا به زر توبه وویستله یو بزرگ تیر شوی د حضرت بشر حافی رحمت الله علیه بشر حافی رحمت الله علیه دا د عارفینو په نظم کې ده اوس د بزرگانو په سلسله کې ده د متقیانو په سلسله کې ده اوس رونو ده به څه ګناه کوله دا به په لهو العب کې لګیا او مستینې به یې کولې شرابونه به څکل نغمې به یې والې او داسې بس مسو چاته چې رونو الله پاک جل جلاله هدایت کولو غواړي بیا څوک بند نشي اچولی موږ ټولو ته د الله پاک جل جلاله هدایت وکړي نو تاسو ته پته ده زموږ د اعمالو د وجې نه عذابونه را روان دي بله په سوات کې داسې سخته زلزله شوې ده او ګرد و نواح کې د زلزلې جټکې راغلي دي او دا د قیامت په علاماتو کې ده چې د قیامت په علاماتو کې او دا ده چې زلزلې به ډېرې راځي نو حضرت بشر حافی رحمت الله تعالی علیه ما راته یوست عارفین او زه تو ورسره څه وایو رحمه الله دا یو ډېر مس انسان و نغمې به یې والې شرابونه به یې څکل کبابونه به یې کول یو ځلې دا ناسته او مستی کې لګېد او نغمې وایي او شرابونه پراته دي نو یو سړی ورله راغو او دروازه یې وټکوله نو ده سره وینځه ناسته وه او وینځې ته بشر حافي رحمت الله علیه وفرمیل وی لاړ شه څوک نارې وایي څوک آواز کوي مونږ هم ماشوم راستو که نه چې دروازه وټکېږي ماشوم راواستو چې وګوره څوک راغلی ده نو هغه وینځه چې راغه نو هغه سړي ته وایي ته څوک یې نو هغه سړی ورته وایي د دې کور مالک غلام ده کو آزاد ده د دې کور مالک آزاد ده صاحب هذه الدار حر او عبد چې د دې کور والا سړی غلام ده کو آزاد ده کو غلام ده او بس لاړو او وینځه چې لاړه نو هغه خپل مشر ته تپوس کوي بشر حافي رحمت الله علیه ورته وی څوک و وی صاحب یو کس راغلی او دا وی چې د دې کور والا سړی غلام ده کو آزاد ده نه خو یقینا چې آزاد و لکه د کور مالک و غلامان ورسره بس بشر حافي رحمت الله علیه شرابونه پرېښودل نغمې پرېښودلې او راپاڅېدو دغه کس پسې تلاش کې راووتو چې دروازې له راغو هغه سړی نه و دا ورپسې په منډه شو او خپې ابله خپې ورپسې منډې وایي چې وی کتو یو ځای کې راایسار کو ورته وی ای صاحبه تا څه وویل وی ته بیا هغه خبره وکړه هغه صاحب ورته وایي وی ما د هغې وینځې ته ووي چې د دې کور والا سړی آزاد ده او که غلام ده او که چرې دا غلام وي او د الله پاک جل جلاله بنده وي نو پکار ولا دا دي چې دا د الله العب پرېږدي عباسات پرېږدي شرابونه پرېږدي نغمې او ته دمامې پرېږدي بشر حافي رحمت الله علیه فرمایي وی زما په زړه کې دغه خبرې سره بدلون راغو کله کله رونه ګوره یو خبره راشي ښه د انسان زندگی پې بدلیږي
وی چې کله مې دا خبره واورېده چې د دې کور مالک آزاد ده او که غلام ده، نو ما آواز وکړو چې زه د الله جل شانه غلام یم، زه د الله جل شانه بنده یم، او دغه ټیم کې مې چې کومو اعمالو کې لګې وم توبه مې ویستله. بشر حافظ رحمت الله علیه فرمایي او دا مې عهد وکړو چې یا رب العالمین جل شانه د نن نه بعد به زه شراب نه څښم، د نن نه بعد به زه نغمې نه وایم، د نن نه بعد به زه ستا نافرماني نه کوم، الله ستا نافرماني به نه کوم. او دغه وخت کې چپلې نه وی اچولي، ښه څپلۍ نه وی اچولي. حافي په عربۍ کې خپیاب لخپې ته وایي او همداسې د پسې رامنډې وایي. او دا عهد مې وکړو چې یا الله جل شانه زه به ستا نافرماني بس ته نه کومه. د دغه نه بعد الله پاک جل جلاله د شرابیانو نه د نغمه ویونکو نه بشر حافي رحمه الله را پاسولو او د اولیاء کرامو رحمه الله په پیرس کې داخل کو. رونو دا د توبې نتیجه ده.